سلامونه قدرمنو دوستانو، جوړ په خیر د ډنمارک د داسې یوې سیمې نه تاسو سره خبرې کوم چې د خپل هیواد د قهرمانانو او اتلانو ستاینه کوي. د نړۍ نه ورته خلک راځي او ګوري چې دوی څونه هیواد دوست دي. هیواد دوستي د خپل خپلواکۍ په ساتنه کې ده، د خپلو خلکو په هوساینه کې ده او د خپلو اتلانو قهرمانانو د لمانځنې په ستر امر کې ده. کاشکې موږ هم لکه پخوا اوس هم او په راتلونکي خپل اتلان ولمانځو. د هغو دومرکو سرتیرو د ستاینې لپاره چې په دوهمه نړیواله جګړه کې خپل خلک له لاسه ورکړي وو، د هغو سرتیرو د ستاینې لپاره چې په لومړۍ نړیواله جګړه کې خپل هیواد وساته او هیواد له غلیمانو وژغوره.